ذبیح الله مجاهد د پاکستان په اړه حقیقت وویلو او اصلیت یې ورته ښکاره کړ. دا چې څنګه ول یو سی ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. پاکستان چې ځان یو اسلامي هیواد بولي او حتی حکومت یې ځان ته ریاست مدینه وایي، خو په اصل کې بیا داسې نه ده او داسې څه پکې نشته. تازه یې په اړه د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستان اسلامي نظام نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په پاکستان کې اوسنی سیاسي چوکاټ د اسلامي نظام استازیتوب نه کوي. هغه ویلي چې پاکستان کې اوس هم تپل شوی پردی نظام چلیږي. د مجاهد په خبره د پاکستان واکدارانو ته دین مهم نه دی، بلکې هغوی ته یوازې مادي ارتقا مهمه ده. یاد دې وي چې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی چارواکی د پاکستان د نظام په اړه داسې څرګندونې کوي. په هر حال دغه راز یاد دې وي چې د طالبانو په اړه داسې ادعا کیږي چې د پاکستان له ملاتړه برخمن دي او سیاسي قبله پاکستان ده، خو طالبان بیا وایي چې خپلواک نظام لري، د هیڅ چا د لاس لاندې نه دي او دا د نن ویان د پاکستان نظام هم چیلنج کړی او غیر اسلامي بللی. په هر حال دغه راز دا دې هم یادوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د اسلامي نظام د راوستو لپاره په جګړه بوخت دي. په هر حال تاسو د ذبیح الله مجاهد د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. ریبیټ ستاسو پر تر ازم پلیو بخون کې خدای مو سپارم. د الله په امان.